د دره نور ولسوالۍ خلکو له اسلامي امارت سره د هر اړخیز ملاتړ او همکارۍ ژمنه تازه کړه. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند سره چې پر مهال د ولایت مرستیال مولوي عزیزالله مصطفی د استخباراتو رئیس او امنیه قمندان هم حضور درلود، د دره نور ولسوالۍ قومي مشرانو او علما کرامو له اسلامي امارت څخه د هر اړخیز ملاتړ او همکارۍ ژمنه تازه کړه. ننګرهار کې د دریو کورنیو ترمنځ او یا کلنه دښمني په دوستۍ بدله او عادي ژوند یې پیل کړ. د مسؤلینو په خبره دغه دښمني د ځمکې پر سر د شخړې له کبله رامنځته شوې وه چې پر مهال یې 14 کسان وژل شوي وو. ورته وخت د پخلا شویو کورنیو غړي خوشحاله دي چې او یا کلنه بدي په ورورۍ بدله او له دې وروسته د سولې په خوږه فضا کې ژوند کوي. لالپورې ولسوالۍ کې د یو استنادي دیوال چارې پیل شوې. د ننګرهار ولایت مقام په هڅو د لالپورې ولسوالۍ ورسک سیمه کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې له لوري د 1 میلیون افغانیو په لګښت د 200 متره په اوږدوالي د یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار کې 240 تنه د موټر چلونې له کورس فارغ شول. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د ترافیکو مدیریت له لوري 240 تنه د موټر چلونې مسلکي کورس تر روزلو وروسته فارغ او پرې د قانوني فعالیت لایسنسونه وویشل شول.